د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له لوري د 8.8 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د کابل ولایت د ارغندې 1500 کیلووولټ سب سټیشن پروژې د جوړولو پاتې چارې پیل شوې. نن د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې د یادې پروژې په تړاو د پرانیستي مراسم جوړ شوي وو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور او د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو دغو مراسمو کې ګډون کړی وو. د اوبو او برېښنا وزارت ویان قاري مطیع الله عابد رسنیو ته وویل چې نن د کابل ولایت ارغندې سب سټیشن د جوړولو پاتې چارې پیل شوې. دا وایي چې پر دې پروژې 8.8 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو داخلي شرکت په پانګونې سره پلي کیږي. عابد زیاته کړه چې د دې پروژې د جوړولو چارې 15 سلنه مخکې بشپړې شوې وي او پاتې 15 سلنه چارې به د 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. نن موږ او تاسو د ارغندې د سب سټیشن د پاتې چارو د پیل لپاره راغونډ شوي. په دغه پروژه کې یو داخلي شرکت پانګونه کړې ده د 8.8 میلیون ډالرو په ارزښت. ټاکل شوې ده چې دغه پروژه په 2 کلونو کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. عابد زیاتوي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به د ارغندې سب سټیشن ظرفیت 400 میګاوولټ امپیر ته لوړ شي. د عابد په خبره هغه داخلي شرکت چې په دې پروژه کې پانګونه کړې د اسلامي امارت له لوري د یاد شرکت مشخصه ګټه په پام کې نیول شوې ده. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به تقریبا تر د ارغندې د سب سټیشن ظرفیت تر 400 میګاوولټ امپیر پورې لوړ شي. دغه شرکت غواړي چې په ارغندې سب سټیشن کې پانګونه وکړي د 8.8 میلیون ډالرو په ارزښت باندې. دوی ته بیا هغه مشخصه ګټه په نظر کې نیول شوې. د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم په دغه غونډه کې د برېښنا د ارزښت په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې هر څومره چې ژوند پرمختللي حالت ته ځي همدومره اندازه برېښنا ته اړتیا پیدا کیږي. دا وایي چې اسلامي امارت هڅه کوي چې په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ او د برېښنا تولید کچه لوړه کړي. هر څومره چې ژوند د بدوي حالت د کلیوال منحت حالت و عصري و پیشرفته و پرمختللي حالت ته ځي د برق اهمیت په هغه اندازه ډېرېږي. د دغسې یو مبارک کار چې امارت ورته متوجه دی چې د ملک ټولو ځایونو ته برېښنا ورسوي، په هر ځای کې که وسې وي بندونه د اوبو جوړ کړي. دا ځکه چې د اوبو برېښنا چې ده د هغه ډېره پاکه برېښنا همدا ده او ډېره سسټینبل چې هغه دوامداره برېښنا ده همدا ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه سب سټیشن د بغلان له خواجه الوان دښتې د کابل تر ارغندې پورې د ترکمنستان برېښنا د لیږد لپاره جوړیږي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل په ګډون د غزني، پکتیا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 400,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي او دغه راز د برېښنا د کمښت ستونزه به تر یوه بریده راکمه او ورسره به د صنعت برخه کې پرمختګ رامنځته شي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره